پیښې. په تیرو اونۍ کې د لیدونکو مشورې په تیره اونۍ کې له پښتو تلویزیون څخه خپره شوي. دغه خپرونه د هرې جمعې په ورځ کابل سهار او ماښام 8 بجې، پېښور سهار او ماښام 8 بجې او 30 دقیقې، کوټه سهار او ماښام 8 بجې او 30 دقیقې، دوبۍ سهار او ماښام 9 بجې او 30 دقیقې. له پښتو تلویزیون څخه یې مه هېروئ. کمپیوټر پښتو کولو لپاره لیوال پښتو لیکمن PS2 او USB ډول د نوټبوک او میزي کمپیوټرو لپاره لنګدي کمپیوټر پلورنځي څخه وغواړئ یا لیوال کمپیوټر څخه ترلاسه کړئ. برېښنالیک معلومات @leval.com اړیکه ده 0039 222 222 428. انګړ زور ډیر خطرناک زور ډیر خطرناک ده. ډیر خطرناک. دا دو وزیران چې نو شو او جان کړه کنه لکه ځان خو ده کنه اوس نو وزیران حیا کوي خود حیا دې نه کوي یاره قربانم شم کنه دا چې دوه درې نورم چې راونی سي کنه ډیر بخوندو کې دا تصویر ګورو. د اطلاعات او کلتور وزیر د بلخ ولایت په مرکز مزار کې د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د کوڅې نومول د وزارت له پریکړې خلاف کړنه وبلله او ویې ویل چې په پردیو ژبو د لیکل شوو لوحو مخه به ونیسي. دا وګوره دا وګوره کنه ګل ملا همکار صاحب امر وکړئ. د ولسي جرګې ډیرو غړو تیر ورځ ویل چې دغه د ملي امنیت رئیس چې ده کنه ښاغلی نبیل صاحب د ډیر توانا سړی و، په کار باندې پوه سړی و، ځواکمن و او ډیری داسې د دښمنانو پلانونه شن کړل چې هیڅ تصور نه کېده کنه. نو د بیچاره چې ده کنه د سارګرو ادارو یعنی د ایران او د پاکستان د سارګرو ادارو بس د دې ادارو ښکار شو. د دې ادارو ښکار شو هو کنه. خو ګوره د هغوی څه پلانونه چې و کنه مخکې له دې نه چې پلي شي ده به خنثی کول او شنډول به یې کنه یعنې دی د منځه ویوړو. واوروره ډاکټر نجیب څه شو؟ ډاکټر نجیب خو مونږ ولیدو چې په دار باندې وزړو. داود خان څه شو؟ داود خان څه شو؟ داود خان هم همدغه امان الله خان څه شو؟ زه تا نه دا پوښتنه کوم څه شو؟ دې وطن ته چې ګوره دې وطن ته چې خدمت کوې هم په داسې بدبختیو باوړې او که نیکې هم بس وطن باندې جاړ ده. دا دلته ګوره د هغو کسانو چې د ګاونډیانو هغه کوي که نه د طرفدارۍ نه کوي که نه د هغو شپې ورځې دلته دا تصویر نه ګورو که تېرېږو له دې خبره نه چور تېرېږو یوه دمه کوو چې ډېر ستړي شو. دمه ښه ده. ډېر خوند یې وکړ. دا پوهېږي ولې موږ ډېر ستړي یو ګوره دا وطن هم ګلې ګلزار کړ. اکا دا به څه اثر وي چې زه په ناستې م ستړی کېږم. دا ځکه چې موږ ګاونډیانو ډېر ستړي کړي یو. ډېرې دمې ته یې پرېښي نه یو که نه یو دفعه له انګرېزانو سره وجنګولو، بل دفعه له روسانو سره وجنګولو، اوس د نورو تر هغه کړي یو که نه چې د نورو سره مو جنګېږي داسې ده واسې ده که نه غوږ دې ده. او کله کله ما خپله تور ناشوله ته په موږ باندې راخوشي کړي هغوی سره ستړي ستومان یو که نه خپلو منځو کې په دې ګاونډیانو پسې راخیستې ده ښه. زما خیال دی څه شخصي دښمني دي ورسره شته
خو ته ماته غوږ ونیسه، تاسو ټول ماته غوږ ونیسئ، زه ورته وکړه تاسو ته. امیر زلمي ته ووی یار پخوا دې غواګانو ښکرونه لرل؟ زلمی ورته څه وایي؟ زلمی ورته نه مړه، خو کله چې ولیدل چې لاندې انسان په شیدو کې اوبه ګډوي نو له دې ډېرې حیرانتیا یې ښکرونه وشول. وی 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 والله و ته په دې کې څه وایې؟ زه په دې کې وایم که نه یو استاد شاګرد ته ویلې بچیه